د دویم جنگ عظیم نه پس د دنیا حالات ډیر زیات خراب شوي وي. سین کې موږ فلیپین ګورو، کوم ځای کې چې یو فوجي د خپل ملګري مړ فوجي غوښه خوري. او بیا موږ د فلیپین یو فیملی ګورو، دې کې یو وړه جنۍ چې د هغې نوم ډاله وي، د دې مور او پلار هم وي او یو ورکوټی ورور هم ورسره وي. د جنگ په وجې حالات دومره هم خراب شوي دي چې دې سره د خوراک دپاره هېڅ هم نشته. د دې کور ته جاپاني سړی راغلی وي او د هغې دعوا وي چې د ډاله پلار د جاپان د فوج نه سره پټ کړي دي، چې کوم الزام د ډاله پلار منلو نه انکار کوي. خو په غوسه کې دغه سړی راشي او ورته وایي چې تا سره صرف 2 ورځې دي او که تا موږ ته سره زر واپس نه کړو او نه دې موږ ته له هغې باره کې معلومات راکړو نو موږ به ستا حشر ډېر خراب کړو. دغه سړی د دمکي ورکولو نه پس څخه ولاړ شي، خو د ډاله پلار اوس دغه پلان کوي چې څنګه به دا سړی زه مړ کړم، ځکه چې دغه سړی خپله فیملي محفوظ کول غواړي. د ډاله پلار چې کوم خبره وکړه هغه دې هم واورېده او ډاله ته خپل پلار راشي ورته وایي چې پریشانه کېږم، زه د ځنګل په لاره باندې ځم او چاته هم پته نه لګي او ډېر ژر به زه واپس کور ته راشم. او دغه شانتي پایي باندې څو ورځې تېرې شي او د ډاله پلار اوسه پورې کور ته نه وي راغلی. د ډاله مور طبیعت هم اچانکه ډېره زیات خراب شي او د دې یو نوکر راځي او دا په بیډ کې سملی. په دغه دوران کې د ډاله د خولې نه یو الفاظ وځي چې کیدای شي چې زموږ پلار اوسه پورې مړ شوی وي. په کومه خبره چې دې مور ډېره زیاته غوسه شي او ډاله غریبه راشي او واپس خپل کټ کې وده شي او بیا راجیږه شي او دغه فیصله ځان سره وکړي چې زه به خپل پلار پسې ځم او هغه ځنګل کې پې را پیدا کوم. او په دغه کار کې د دې ورور هم دې سره شامله شي. کور نه وتلو نه پیله دوی لاړ شي او د خپل پلار هغه تومانچه هم ځان سره واخلي. دې دواړه ځنګل منځ کې راغلي وي او دوی ته هلته کې یو کور راښکاره شي. دغه کور کې دننه په پلیټ کې چاکلیټ پروت دي، دی په منډه راواخلي او ویې خوري. او بیا په دغه جومپړی کې دننه یو وړه کوټه وي، کوم ځای کې چې یو مړی پروت وي او هغې د پاسه ډېر زیات ګونګټان ناست وي، په کومه منځ ډېره زیاته ویریږي. او بیا دې دواړه بهر ته روځي او مخکې حرکت وکړي، خو په لاره کې د ډاله لور ته څه اواز راځي او بل خوا ته ډاله ته خپل پلار مخامخ راښکاره شي. شاته چې کله ته وګوري دې ورور هلته کې نه وي، ولې چې دا په هغه اواز باندې یو سیند ته راغلی وي او دلته کې ډېر زیات مړي پراته وي. دغه ټول خلک په جنګ کې مړه شوي وي. دا چې کله وګوره ډېر زیات ویریږي او دا رامنډه کي خپلې خور ته راشي او په ځنګل کې ډاله خپل ورور را پیدا کوي او دا یو کلیسا ته راشي، کوم ځای کې چې ډاله مخامخ یوه ښځه راغلې وي او ورته وایي چې ستا زړه ډېر زیات صفا دی ځکه خو ته دغه کلیسا ته راغلې او ورته ډاله ته هم وایي چې ستا ورور او پلار دې چېرته دی او ته وایي چې ستا ورور واپس کور ته تللی دی او پلار دې اوسه پورې صحیح سلامت دی. او بیا دا ډاله نه د خواهش چې ورته تپوس وکړي چې ورته یې پوره کړي، خو هغه ته جواب ورنه کړي، واپس خپل کور ته راشي. کور ته چې کله دا راشي نو دې مور ډېر بدې ردي ورته وایي چې زما د اجازت نه بغیر ولیدلې او ته وایي چې ما خپل پلار را پیدا نه کړو او خفه شي او یو ځل بیا خپلې کوټې ته راشي او هلته کې راځي یو ځل بیا دغه ښځه کومه چې دې سره په ځنګل کې میلاو شوې وه. دلته کې فیري ډاله ته خپله کیسه وکړي چې ما ته د هر څه پته ده څه چې دلته کې تاسو سره کیږي او ته وایي چې ما له دا هم پته ده چې ستا پلار دلته کې اوس چېرته دی او په کوم مقصد باندې تللی دی. هغه اوس هغه جاپاني سړي له مرګ پسې نه دی تللی کوم چې ستاسو کور ته راغلی و، بلکې هغه خپلو دشمنانو پسې هم تللی دی، امریکایانو پسې، او هغې نه مدد اخیستلو کوشش کوي. او ستا پلار یو غدار انسان دی او ما ته دا هم پته ده چې ستا مور هم بیماره ده، که زه وغواړم زه هغه ټیکولی هم شم. دغه خبره ورته وکړي او هغه ډاله ته یو شی ورکړي او هلته دې غیبه شي. بل سره موږ د ډاله ورور ګورو چې هغه ډېر زیات یېرېدلی وي او دې ته وایي چې ما یو عجیبه خوب وکتو چې موږ هم په جنګ کې مړه شوي وو، څنګه چې دا نورو خلک مړه کېږي او څوک به هم زموږ مدد ته رانه شي. خو ډاله ورته په منډه یو غاړه ورکړي او ورته وایي چې داسې به نه کېږي او زموږ مدد لپاره به هغه فیري راځي. ډاله ورته له فیري باره کې ټوله کیسه وکړي. بل خوا ته موږ هغه جاپاني ګورو چې د کور بهر راغلی وي، چا چې د ډاله پلار ته دمکي ورکړې وه. بل خوا ته د کور دننه ډاله مور حالات دومره خراب وي چې دا به اوس مړه شي، خو دا اوس نه پوهېږي چې دا څه وکړي. خو بیا چې کومه فیري دې ته یو سیف ورکړی و هغه د دې په خوله کې ورپرېږدي او دغه یو ګونګټۍ د دې په خوله کې دننه لاړه شي، په کومه چې دا اچانک راجیږه شي او دا بیا په زوره باندې ټوخېږي او د دې حالات ورو زیات خرابېږي. خو بل سهار چې موږ کله دا وګورو دا بالکل نارمل شوي وي او بالکل ټیکه وي او داسې ښکارېږي که چېرې دا کله بیماره شوي هم نه وي او خپلو بچو سره ناسته وي. دلته کې ډاله دې ته د هغه فیري باره کې ټوله کیسه وکړي. په اورېدلو کې دغه ټوله کیسه یو هسې ګپ ښکارېږي، خو بیا هم دا پې یقین وکړي. خو کله چې د شپې ټایم شي د ډاله له مور حالات ډېر زیات خراب شي
او د دې املا نه هغه ګونګټۍ روزي کومه چې دې ته یې په خوله باندې ورکړې وه. بل څرمنې ډاله لور دا ګوري چې د مور سره عجیبه طریقې باندې ناسته وي او خپل لاس خوري. په کومه چې ډېر زیات ویریږي د ډاله دوی چې کومه نوکر وي هغه د دې مور اوچته کي او ځل بیا یې کټ ته وروړي او بیا یې په دې باندې عجیبه غونډه کې دوره راځي. د دې حالت ډېر زیات په ورو ورو خرابېږي او د دې په جسم کې چې څومره هم رګونه وي هغه تک سره شوي وي او د دې په جسم باندې ښکارېږي او ورسره ژبه هم دومره اوږده شي چې هغه دې نه بهر ته روځي او داسې معلومېږي چې یو شیطاني طاقت دا یې په خپل اختیار کې اخیستې ده. په کومه باندې چې دا نوکر هم ډېره زیاته ویریږي او په منډه د کوټې نه بهر ته راوځي او دې پسې یو ور جندره کې او هغه چابي په بایبل کتاب کې کیږدي. بل ځین کې موږ ډاله ګورو چې ځنګل ته راغلي او په لاس کې یو بالټۍ وي او کله چې د خوراک دپاره دې څه غواړو نو مخامخ ورته په ټیبل باندې ډېر زیات خوراک وي خوله او ډاله ته وایي چې څه هم ته غواړې دې نه اخیستی شي. ډاله هم د ډېر روز نه څه نه وي خوړلي او د لیونیانو په شانتې پې اخته شي او څه خوراک په خپل بالټۍ کې واچوي او څنګه چې خپل کور ته راشي نو هغې ورور دې ته ووایي چې زموږ د مور حالت ډېر زیات خراب دی او هغه ډېر عجیب او غریب حرکتونه کوي او دا هر څه ستا په وجه دي. او هغه کوم ګونګټ چې تا ورته په خوله ورکړی و په غوسې کې ډالۍ ته یو څپېړه ورکړي خو لږ ساعت پس دې ته احساس ورشي چې دې ورور څه هم وویلو هغه بالکل ټیک دي او له شپې په ټایم باندې اچانک د ډاله د کور دروازه کولاویږي او داسې محسوس کېږي چې بهر ته څوک راغلي دي خو کله چې دا بهر ته راشي هلته کې د دې مور وي او د دې سترګې تکې تورې شوي وي او بیا اچانک دا هلته نه غیبه هم شي او بیا دا خپلې مور پسې کور کې ګرځېږي خو د کور دننه د دې د سپي اواز یې ته راځي خو کله چې دا له کور نه بهر ته لاړه شي د دې مور ناسته وي او هغه خپل سپی خوري خو ډاله ته پته ولګي چې د دې مور اوس انسانه پاتې نه شوه بلکې هغه انسان او جانوران خوړل والا یو بله جوړه شوه. ډاله په منډه باندې د کور دروازه بنده کړي او د دې ورور او هغه نوکر هم راخبر شوي وي خو کله چې دوی بهر ته وګوري د دې مور په ځمکه پرته وي او بېهوشه وي او څه خوا کې یو پرنده هم پرته وي کومه چې د دې مور د خوړلو کوشش کړی و. دې دواړه بیا خپله مور په خپله کوټه کې بنده کړي. دا دواړه ورور خو ډېر زیات خفه ناست وي. ډاله ورور په چغو ژاړي خو ډاله ورته وایي چې ته مه ژاړه او الله به خیر کړي. د دې د کور بار هغه فیرې هم راغلي وي او د ډاله مور چې کومه پرنده خوړه هغه دې په لاس کې رانیولې وي او خوري یې په کوم باندې چې موږ ته پته ولګي چې دا ښځه هم یوه شیطاني حرکت دی. ډاله چې کله خپلې تخانې ته راځي د هلته کې جاپانی سړی او خپله نوکره ګوري چې پهله نه موجود وي او سره زرو پسې ګرځېږي خو دا جاپانی سړی چې کله ډاله وګوري هغه دا هم رونیسي او دې نه هم تپوس کوي خو ډاله ته خو هېڅ هم پته نه وي. د ډاله ورور هم دلته کې راشي د خپل پلار تومانچې په لاس کې نیولې وي خو دې نه پهله چې دغه جاپانی سړی مړ کړي هغه په دې ډزو کې او دا ولي د ډاله ورور نه ډېر زیاته اینه روانه وي په کوم باندې چې دا ډېر زیاته غوسه شي او بیا د خپلې مور د کوټې چابي دې ته ورکوي او ورته وایي چې لاړ شه دغه سره زه هلته کې پراته دي. ډاله ته دغه خبرې پته وه چې هغې مور اوس یوه بلا ده او څنګه چې دغه سړی د هغې کوټې ته لاړ شي د دې مور به پرې راټوپ کړي او دغه سړی به وخوري. دغه ټولو خبرونو باوجود هم هغه سړی د ډاله مور کوټې ته روان شي. دغه نوکر راشي او ډاله ته وایي چې ستا پلار څه یو ښه انسان نه و بلکې هغه یو غدار سړی و او هغه زموږ دشمنانو سره یعنې امریکنیانو سره میلاو و او د هغې په وجه باندې زموږ په ښار کې ډېر بېګناه خلک مړه شو. دا خبره چې ډاله واوري هغه څه هم ونه وایي او دغه نوکره بیا دلته نه لاړه شي. ډاله د خپل ورور نه هغه تومانچه والي او دې دواړو پسې شاته لاړه شي. او په لاره کې چې دا کله روانې وي له هغه جاپاني سړي د چغو اوازونه دې ته راځي او لرې نه په تیزه یو ډز وکړي او هغه ډز لاړ شي د دې هغه نوکره ولګي په کوم باندې چې ډاله ډېر زیاته خفه شي ولې چې دا د دې یوه ملګرې وه. کله چې کوټې ته دننه راشي د هلته کې هېڅ څوک هم نه ګوري او څنګه چې دا تشناب ته لاړه شي او دا تشناب ټول د اینې نه ډېر زیات ډک وي او د دې مور یوه ځناورې په شانتې هغه جاپاني سړی رانیولی وي او هغه خوري. د خپلې مور حالت چې کله دا وګوري هغه ډېر زیاته ویرېږي او خپل ورور ته راشي او هغه اوچت کړي او بار ته یې بوځي او له هغې مدد کوي او خپل ورور اسپتال ته وړي خو هغې نه دومره زیاته وینه تللې وي چې هغه هلته کې مړ شي او دې نه پسه ډاله هلته نه تښتېږي او له ځنګل منځ کې هغه کلیسا ته راځي کوم ځای کې چې دې پیری ځل هغه فیري کتلې وه او بیا پیري د په چغو ژاړي او ورته وایي چې بس که دا هر څه اوس ختم که او دغه فیري بیا ډاله ته یو زیړ ام ورکوي چې وخوره خو کله چې دی دا انکار وکړي دا په چغه کې او دلته کې موږ پیری ځل د دې اصلي شکل وګورو. ډاله هم ویرېږي او واپس خپل کور ته راځي او کله چې دا کور بهر ته راشي دا هلته کې خپل ورور وګوري چې نه وي
او دلته کې د دې رور صرف سر پروت وي او هر ځکه هلته کې د دې رور وینا پرته وي. دا اوس پوه شي چې دغه کار هم د دې مور کړی دی او دلته کې د ډاله له مور نظر په دې باندې راپرېوځي او دې پسې هم رامنډه کې خو ډاله راشي په یو کوټه کې دې ځان پټ کړي. د بهر نه د مور په زوره زوره دروازه وخي خو ډاله په تیزه چغه وخي او جاړي او ته چې بس کا اوس دا نور هر څه ته پرېږده. او دغه وینا نه پس ته اچانکه هر ځکه خاموشي شي او دغه خاموشي نه پس ډاله د خپل کوټې دروازه کولاوي او بهر ته راوځي او د دې مور لاندې په ځمکه پرته وي او د دې جسم د چمړې نه هغه ګونګټ روزي او والوزیږي او بیا موږ ګورو چې فیري هلته کې خاندي او ډاله مور د خپلو بچو نومونه والي او مړه شي. او هغې نه بس ته فیري یو ځل بیا د ډاله کور ته راځي او دې ته هغه زیړ ام ورکوي او ورته وایي که تا دا وخورو ستا ټول غمونه او هر څه به ختم شي. خو ډاله هېڅ هم نه پوهېږي چې څه وکړي او هغه دې نه هغه ام اخلي او فیري بې هلته نه غیبه شي او لاړه شي. هغې نه پس موږ ډاله پلار ګورو چې خپل ملګري سره په ګاډي کې ناست وي او کور ته راشي. کور ته چې راشي د هلته کې خپله ښځه او زوی ګوري چې مړه وي په کوم معنی چې دغه سړی هم ډېر زیات خفه شوی وي. د دې هغه ملګری نه کور ته راشي کوم چې د سره راغلی وي او د جاپان د فوج هغه سره را پیدا کړي او بیا یې تومانچه راواخلي او دې پسې کوټې ته لاړ شي او دا هلته کې ولي او ختم کړي. دې ته یو خپل ملګري دوکه ورکړې وي او دا د دې له بدو کارونو انجام وي او ډاله دغه شانتې خپل پلار هم وکتو چې مړ شو او دا اوس هېڅ هم نشي کولی. دا هر څه ځکه وشو چې دې ته کومه فیري ام ورکړی و هغه دې ونه خوړ او ډاله له فیملي ټول خلکه اوس مړه شوي وي او دې نه پس اوس دا غواړي چې هغه فیري دا مړه کړي کومه چې دې ټوله فیملي ورته مړه کړه. هغه فیري دې ټول خاندان مړه کړو خو دا یې مړه نه کړه ولې چې دې زړه ډېر زیات صفا و. هغه فیري خو یو شیطانه بلا وه او ټول کاري شیطاني و خو یو کار پکې دا ښه و چې دې به هغه انسان مړ کولو چې د چا په زړه کې به لالچ و یا چې کوم انسان به د نه خراب و او دغه کیسه دلته کې ختمه شي.